علیه السلام فرمایلی دي چې دوه چمکدار سورتونه یعنی البقره او آل عمران وایي. دا به د قیامت په ورځ د وریځو یا د مارغانو په شکل کې راځي او د خپل تلاوت کولو والو د پاره به جګړه کوي چې اے الله دی وبخه دی به زموږ تلاوت کولو. رسول صلی الله علیه وسلم دې سورتونو ته الزهراوین ویلی وو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. الف لام میم. الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات په اختیار کې دی، داغه نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته. اے نبی هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو چې د حق سره راغله دی او د هغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخکې نازل کړي شوی وو. د دین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي او هغه فرقان نازل کړي دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستو والا دی. اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبولولو نه انکار وکړي هغه ته به یقینا سخت سزا ملاويږي. الله د لوی طاقت مالک دی او د بدله ورکول والا دی. د ځمکې او د اسمان یو سیز د الله نه پټ نه دی. دا خو مغه دی چې تاسو شکلونه تاسو د مندو په خېټو کې هغه سي جوړي چې څنګه یې خوښ شي. بیا د چا انسان په شکل اعتراض ولې چې شکلونه الله تعالی جوړ کړی دي نو بیا خو اعتراض هم هغه باندې شو کړه. دې لپاره زموږ هیڅ حق نشته چې د خلکو په شکل صورت او پوزا او په نور اعضاء او رنگ تفسیری کو او اعتراضونه وکاو. دغه زبردست حکمت والا نه بغیر بل خدای نشته. هم دغه خدای دی چې پتاي دا کتاب نازل کړی دی. په دې کتاب کې دوه قسمه آیتونه دي، یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دی او بل متشابهات. دا دوه قسمه آیتونه سدي سيزونه داسې دي چې زموږ سترګې ګوري موږ په هغه پويګو. د دې دنیا په نس چې په قران شریف کې څه آیتونه راشي نو موږ په زر پوي شو. سیده خبره وي د اسمان د ځمکې د ستورو او د وریځو ټول پیژني چې وریځې ستوري انسان حلال حرام او نور داسې سيزونه سدي او سمانا لري. خو چې کم سيزونه د دې دنیا نه دي لکه آخرت چې کم مونږ ته نه دی خیله شوی نو د هغه باره کې هم بعضی وخت د دنیا نه مثالونه ورکړي شوی دي. خدا مثالونه هم صرف زمونږ د پویولو لپاره دي. حقیقت څه دی د هغه دنیا اصل تصویر صرف الله تعالی سره دی. جنت څه دی، دوزخ څه دی، میزان څه دی، د جنت دروازې به څنګه وي، پل صراط به څنګه وي. مونږ صرف خپل ذهني خاکې لرو. که مونږ ته وویل شي چې د پل صراط نقشه جوړه کړئ نو د هر بنده تصویر به بدل وي. دا سيزونه بيولو د پاره الله تعالی مثالونه ورکړي دي، خو چې د دې مثالونو تفهیم او تفسیر او انټرپریټیشن وکړي شي نو بیا فرق پیدا شي. فرمای چې یو احکامات دي چې کوم بالکل واضح دي او تاسو په ذهن کې کینی او چې کوم تاسو د ژوندۍ سره متعلق دي او متشابهات دویم دي. اوس که څوک وایي چې قران شریف خدای الله تعالی کتاب دی نو دې کې متشابهات ولې دي؟ نو دا خو هم یو ضرورت دی کنه. زمونږ د دې دنیا نه سوا د آخرت دنیا هم ده نو د هغه خبره خو هم کول دي کنه. او د هغه لپاره د متشابهات ضرورت وو. د کوم خلکو په ژوندونو کې چې کوګواله دي هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهات پسې لګېدلې وي. یعنی هغه دین باندې خندا او دین بدنامولو لپاره داسې آیتونه د خلکو مخه ته کوي چې وګوري په قران کې خدا سره لیکل دي. دا څنګه کې دي شي؟ دا خو عقل نه مني. مثلا د جنت او د دوزخ چې کله تفصیل خېل شي نو باز خبره عقل ته منل ګران لګي. مثلا په یو حدیث کې راځي چې جنت کې ودا څه ونه ده لکه د ذلن ذلیلن تفسیر چې د هغه په سوري کې چې یو سوار په سورلی روان شي نو 1500 کاله به روان وي. اوس زموږ په عقل کې دا خبره نه راځي چې یو سوري 1500 کاله څنګه پاتې کېدی شي. ډېر داسې سيزونه دي مثلا د الله تعالی لاس. اوس موږ مثال نشو ورکولې چې نعوذ بالله داسې لاس یا هغه لاس، ځکه چې الله تعالی له بنده سره تشبیه نشي ورکول کېده. دغه سید الله تعالی په عرش استوا. امام مالک رحمت الله علیه چې چاته پوس وکړو چې استوا څه دي نو هغه ډیر ښه جواب ورکړ چې الاستواء المعلوم والکیفیت مجهول وسوال عنه بدعت. یعنی مونږ ته پته ده
چې ارشتا خدا را ته پته نشته چې څنګه دی او د دې باره کې سوال کول بدعت دی. د کوم خلکو په ژوند کې چې کوګوال دی هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهاتو پسې لګېدلی وي. یعنی هغه اصل کتاب چې کوم کې زمونږ د پاره احکامات دي هغه پرېږدي او ټوله توجه او دلچسپي نور خبرو کې وي. ولی چې هغه د دې کتاب نه هدایت نه غواړي کنه هغه خو یې سبل څه مقصد د پاره وي او دا غي د بدلو مانو کولو کوشش کوي. حالکه دا غي په حقيقي مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پويږي. او کم خلک چې پاخه عالمان دي هغه وایي چې زمونږ په دې ایمان دی یعنی مونږ متشابهات منو دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. او رښتیا خبره ده چې صرف عقلمند خلک د یو سیز نه صحیح سبق اخلي. او د الله نه دعا غواړي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ای زمونږ پروردگاره هر کله چې تا مونږ په نیغه لاره روان کړیو نو بیا چرته زمونږ زړونه کاږه نه کړې. مونږ ته د خپل خزانې نه رحمت راوبخه ځکه چې ته په حقیقت کې بخون کې. یعنی عقلمند خلک یو طرف ته خو محکمات او متشابهات هر څه مني وای چې هر څه الله طرف نه دي هر څه رښتیا او صحیح دي زمونږ په ایمان دی ځکه چې یؤمنون بالغیب وي. او دویم طرف ته د خپل نفس نه یریږي او خدای ته سوالونه کوي چې د هدایت نه پسته مونږ غلط نه کې زمونږ زړه مکه غوا. د دې باره کې حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چاته پوښتنه کړو چې رسول علی السلام بزیاته کوم دعا غوښته نو هغه ویل چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. د الله نبی صلی الله علیه وسلم به کثرت سره دا دعا غوښته چې اے الله زمونږ زړونه د خپل دین نه بلخوا اوړېدو نه بچ کې. نو چې هغه دا دعا غوښته نو مونږ له خو ډیره زیاته غوښتل پکار دي چې مونږ خو د هر طرف نه په خطر کې یو او چې هم د هدایت نه پسته او د نیکه په هر کار باندې تکبر او غرور نه دی پکار. اے رب بهشکه چې ته را جمع کول والای د ټول خلکو لره په داسې ورځ چې د هغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته. بهشکه چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. کم خلک چې د کفر په لار روان شوي دي د الله په مقابله کې به نه د هغوی خپل مال په کار راشي او نه اولاد. هغوی به د دوزخ خاشاک وي. یعنی کفر سره د ټول دنیا مال هم په کار ناراضي. د هغوی به هغه څه انجام وي لکه څنګه چې د فرعون د مرګرو او د هغوی نه د مخکینو نافرمانو خلکو شوه دي چې هغوی د الله آیتونه دروغ وګڼل. نتیجه دا شو چې الله هغوی د خپل ګناهانو په وجه رونیول او حق دا دی چې الله سخت سزا ورکول والا دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې استاد د دعوت نه انکار کړی دی هغوی ته وایا چې هغه وخت نږدې دی چې په تاسو باندې به غلبه وکړي شي او دوزخ ته به وشړل شي او دوزخ ډیر خراب ځای د ستوګ نه دی. اشاره ده جنگ بدر او بیا فتح مکه ته. هغه دوه ډلې چې په بدر کې د یو بل سره وجنګېدلې ستاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نه خوا. یو ډله د الله په لار کې جنگېدله او بل ډله د کافرانو و. کتونکو د سر په سترګو لیدل چې د کافرانو ډله د مؤمنانو د ډلې نه دوه چنده و. خو د نتیجې نه دا ثابت شو چې الله تعالی وغواړي هغه له فتح او مدد ورکړي. یعنی مسلمانان په تعداد کې د کمی نه باوجود فیتن قلیلا نه باوجود کامیاب شو. هغه ته فتح مبین نصیب شو او دین ته طاقت ملو شو. ان فی ذلک لعبرة بشک پدې کې خامخا عبرت ده لئول الابصار د پاره د خاوندانو د سترګو. نشته زموږ سترګې څه سبق دی زموږ د پاره. یعنی چې یو بنده خالصتاً د الله په لار کې اوسي بغیر د دنیاوي غرض نه او هغه اطاعت والا هم وي نو بیا د غیب نه د الله مدد ضرور راځي. او که یو ګرو یا جماعت وي او هغه ورکوټه هم وي خو که په هغه کې انسانان خپل ذمہواری پوره کوي خپل فرض ادا کوي نو د الله تعالی مدد به هم په هغه رفتار راځي او په اکه طریقه به راځي. خو کوم هیڅ نکو لاس پاس لاس کېږدو او د سسته او په غفلت کې ناست یو نو چې کله سم مشکلات پیښ شي نو مونږ په دې ته مشو چې الله به مدد وکړي. نو دا الله تعالی مونږ ته نه دی ویلې. جنگ بدر کې مسلمانان د الله په لار کې وته وو
کم وو او د یری په حالت کې هم وو، خو چې رسول صلی الله علیه وسلم وویل نو هغه فوراً لبیک وکړو او نتیجه کامیابی و. اکثر په داسې نازکه موقعو کې د قربانۍ نه د مخ اړولو وجه صرف د دې دنیا محبت وي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو د پاره زړه غوښتونکي څیزونه لکه من النساء خزه، والبنين زامن اولاد، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة د سرو سپینو خزانه، والخيل المسومة نخدار اخکل اسونه، والانعام ساروی، والحرث او د فصل زمکه. د انسانانو په زړه کې د دې دنیا محبت ځای ولري. که تاسو وګورئ نو عام طور باندې د خلکو خواهشات، خیالات، منډه تړه او غمونه سدي. څوک د واده غم کوي، نو څوک د اولاد، څوک د دولت د ګټلو او څوک د زیاتولو. دا نه چې دوه وخت روټه ملو شي، بلکې الخیل المسومه نشان زده اسونه، والانعام ساروی، والحرث او د فصل زمکه. د خاص نمبرونو والا گاډي غواړو. الله تعالی فرمایي ذالک متاع الحیات الدنیا، ډیر خشته جوړ کړی شوی دی، خدا ټول د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی. دا خو د دنیا ژوند دی، څه پسې چې تمرې. خو که تاسو چانه تاسو کوي چې هغه ولې پریشان دي، نو عموما دې سيزونو کې څه پریشانی وي هغه ته. نو فرمای چې دا خو د دې دنیا معاملې ده، د دې سامان دی، د دې سيزونو پتلو یا د هغه په کمی تخپل ځان خرابې. والله عنده حسن المآب، په حقیقت کې چې کم خ مقام دی هغه د الله سره دی. کته د دې دنیا د نقصان یا د سسیس په کمی صبر وکې، نو بدله به بل دنیا کې ضرور ملاويږي. خو یاد ساتئ، قل اعنبئکم، ورته وایا آیا زه خبر درکم تاسو له څه خشته انداز دی د دنیا ټول خبرې وکړي، بیا وای چې الله سره ډیر لوی اجر دی، ډیر غټه خزانه ده. بیا وای چې ته غواړې چې هغه خزانه ته ملو شي او ته پته لګول غواړې چې هغه څنګه ده. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، ورته وایا چې آیا زه درته اوخم چې دغه نه زیات بهتر اساس څه دی. د دنیا د رونق، د زینت سامان د کم د وجه نه چې تاسو یو بل سره مقابله کوي او فخر کوي، او د انسان لوی په دې تلې چې انسان سره په دې کې څه دي. فرمای د دین هم خصيزونه درته اوخم. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. چې کوم خلکو د تقوا لار اختیار کړه، د هغوی لپاره د خپل رب سره باغونه دي چې لاندې به نهرونه بهيږي. الته به هغوی ته همیشه ژوند حاصل وي، پاکي بیبيانې به د هغوی مرګري وي او د الله رضا به ورته حاصلوي. د الله پر رضا د پوهېدو لپاره د دې دنیا نه یو ورکوټه او عام مثال دی. یو خزه ده چې هر خواهش، هر ضرورت، کور، مال، هر څه یې پوره کیږي، خو د هغې خاوند د هغې نه خوشحاليږي ډونه. که هغه هر څه وکړي خو د هغې خاوند د هغې نه خوشحاليږي، نو دې ښځې له د ټول دنیا نعمتونه، مال، دولت بیکاره دي، ځکه چې د هغې د کور مالک د هغې نه خوشحاله نه دی. ټول سات کور کې جګړه او فساد دی. بل طرف ته یو سړی چې په جونګړه کې اوسېږي خو محبت او اتفاق سره، نو هغه به زیات خوشاله وي. نو د دې دنیا نعمتونه په خپل ځای او د آخرت نعمتونه د جنت په کور کې چې څه هم دي هغه ټول په خپل ځای، خو رضوان من الله یو بل ځای کې راځي. ورضوان من الله اکبر، د الله تعالی رضا ټولو نه لوی شی دی. مؤمن بنده ته اصل خوشحالي، اصل راحت ال ملاويږي چې خبر شي چې د هغه رب دغه الله راضي دی. دا د خوشاله انتهایی لوی مقام دی. دا غینه خکته مادي سيزونه، دا دنیاوي سيزونه خو د انسان ضرورتونه دي، دینه دایمي سکون نه ملاويږي. دا چې وختي تور مونږه مطمئن شو کنه چې زه دا سیز راته ملو شو، سیز راشي او لاړ شي الماری ته یا بیگ ته یا چرته بل چرته، یو وړه د خوشاله لمحه راغله او بیا هیر شول چې مونږه هغه شي چرته کې خودو. خو چې کومه د زړه اصلي راحت او سکون وي هغه د الله پر رضا باندې کېده. کم چې د ټولو نه لوی سیز دی چې د کم د پاره په دې دنیا کې هم کوشش پکار دی او په آخرت کې تمنا هم پکار ده.
اوس دا نه ده چې جنت نوی غوښتل پکار، جنت غوښتل پکار وي، ولې چې د الله رضا به عمل ته ملاويږي، څه د جنت نه بهر خو به نه ملاويږي. بعض خلک وایي کنه چې رضامندي وغواړي جنت مغواړي، نو داسې نه ده، ځکه چې رسول الله سلام په خپل ویلي دي چې کله جنت غواړي نو جنت الفردوس غواړي. والله بصیر بالعباد، الله د خپل بندگانو په حرکت جوور نظر لري. کم بندگان؟ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلک دي چې وایي چې ای زمونږ رب مونږ ایمان وروړو، زمونږ خطاګانې معاف کا او مونږ د دوزخ د اور نه بچ کا. الصابرین، څوک دي دا خلک کوم چې اوچت مقامات دي؟ دا خلک صبر کولو والا دي. والصادقین، رښتینی دي، یعنی د دروغو نه ځان ساتلو والا دي. والقانتین، فرمابردار. او والمنفقین، سخیان دي. او د ټولو نیکیانو کولو نه پسته هم الله نه د یری سره والمستغفرین بالاسحار، او د شپې په اخري وختونو کې د الله نه د بخانه دعاګانې غواړي. حقیقت کې نیک بنده هغه دی چې په دې دنیا کې ټول د نیکۍ ښه کارونه وکړي او بیا هم د الله تعالی نه یریږي، د خپل نیکۍ احساس ورته نه وي او نه تکبر کوي. هر څه کولو نه پس هم مطمئن نه وي. والمستغفرین بالاسحار، بخشش طلب کولو والا، استغفار کولو والا، صرف سحر نه د پېشمنی وخت کې هم. او الحمدلله رمضان را روان دی او ټول په پېشمنی کې پاسي، نو هغه وخت کې ضرور څه وخت د استغفار لپاره روباسي. نور اسکار هم کوي، خو الله خاص طور د خپل خاص بندیانو څخه وظیفه خېله ده د بخشش دعا. پته نه چې انسان نه چرته څه کو ته نه وشي او د انسان خیال هم نه وي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. الله په خپل گواهی کړې ده چې د هغه نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته، او دا گواهی فرشتو او عالمانو هم کړې ده. هغه په انصاف باندې قائم دی. واقعي دا غ زبردست حکیم نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نس دین صرف اسلام دی. ډیر شي کسان د ماډرن جوړېدو په چکر کې نوې ناره وਹੀ چې ټول مذهبونه ټیک دي، ټول صحیح دي، او چې څوک کم مذهب هم مني نو ټیک دي. خو د الله تعالی د چا د پاره چې دین اختیارول وي د هغه کم دین خوښ دی. ان الدین عند الله الاسلام، هغه په نسخو هم اسلام قابل قبول دی. په زیاده دینه چې نور ټول مطمئن کو پکار دا چې مونږ د اسلام صحیح مانو کې نمائندگان جوړ شو، او چې کوم خلکو ته د اسلام نعمت نه دی ملاو نو هغه دې سره متعارف کو. اولی چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي، دا زمونږ دین زمونږ لپاره یو نعمت دی. د دې دین نه علاوه چې کومه مختلفه طریقې هغه خلکو اختیار کړي، چاله چې کتاب ورکړي شوی وو، نو د هغه د دې مختلفو طریقو اختیارولو وجه د دین بغیر بل هیڅ نه و چې هغه د علم راتلو نه رسټو په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتلو. او څوک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار وکړي نو داغه په حساب اغشتلو کې د الله څخه وخت نه لګي. اوس که چرستا سره د خلک جګړه کوي نو ته ورته وایا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودله ده، نو که غاړه کې خودله نو نیغه صحیح لارې بیا اومنتله، او که د هغې نه مخ واوړولو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری ده. وړاندې الله په خپل د خپل بندگانو معاملاتو ته ګوري. کم خلک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار کوي او داغه پیغمبران په ناحقه وجني، او د خدای په مخلوق کې هغه خلک وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو لپاره راپاسي، یعنی الله طرف ته رابلی، هغه ته د دردناک سزا زیر واوروا. چې کم خلک د الله تعالی د دین طرف ته مایل کولو والا دي، د هغه د ژوند ختمولو والو طرف ته اشاره ده. یقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ بن جراح د رسول الله سلام نه تاسو کړو چې ټولو کې سخت عذاب بچاته ملاويږي. نو رسول الله سلام فرمایل چې څوک پیغمبر قتل کی یا بیا داسې بنده چې څوک د نیکه تبلیغ کوي او د بدینه منې کوي، نیکه طرف ته رابلل کوي او بدینه خلق بچ کوي. عام طور باندې چې کم بنده داسې کوي نو هغه د خلکو په نظر کې مبهوس شي، په خلکو نصیحت خنه لګي کنه،
چې تاسو ته څوک خبر وکړي نو غوسه درشي. او څه خلک خو په دې معاملې کې دومره سخت زړه او سختې رویې والا وي، هغوی وایي چې دا بیا نصیحت کولو والا خو اړو د دې معاشرې نه لرې کول غواړي. نو بني اسرائیل انبیا هم قتل کول او نیکه حکم ورکولو والا به هم قتل کول. نو په هغې الله تعالی فرمایي فبشرهم بعذاب علیم، هغوی ته د درناکې سزا زیری واوروه. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، دا هغه خلک دي چې په دنیا او په آخرت دواړو کې عملونه ضایع شو. وما لهم من ناصرین، او د هغوی مددگار هیڅوک نشته. تا اون لیدلو چې کومو خلکو ته د کتاب د علم نه څه حصه ملو شوې ده، د هغوی حال څه دی؟ هغوی چې کله د الله کتاب ته د دې دپاره راوبللی شي چې هغه د هغوی په منځ کې فیصله وکړي. دې کې د یهودو طرف ته اشاره ده چې په چا باندې کتاب هم راغلی وو چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته چا رابلل چې قرآن مطابق فیصله وکړي، نو په هغوی کې یوه ډله د هغې نه څنګ کوي، یعنی هغه نه راتلل غواړي او فیصلې ته د راتللو نه مخ اړوي. دوی داسې کار ځکه کوي چې دوی وایي د دوزخ اور خو به مونږ پورې لګي هم نه، او که د دوزخ سزا راته ملاویږي هم نو بس هغه به یو څو ورځې وي. هغوی دا خیال وو چې مونږ خو بخښلی شوي یو، نو مونږ ته هیڅ ضرورت نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ کېږدو. هغوی چې کومې غلطې عقیدې د ځان نه جوړې کړې دي، دغه عقیدو هغوی د خپل دین په معامله کې تیر ایستلی دي. نن سبا په مسلمانانو کې هم دا شی بعض ځایونو کې ښکاري، غلطې عقیدې لري، څه د عمل کار به نه کوي، نه د الله د حقوقو خیال ساتي او نه د بندیانو، نه د مونځ، روژې، حج او زکات پروا لري، نه د انسانانو د عزت او مال، انسانانو باندې الزام تراشي کوي، ورپسې غیبت کوي، مال ته هضمي، څه ناڅه اذیت به ورکوي، په حقوقو یې ډاکه اچوي، او بیا وایي چې مونږ خو د حضور صلی الله علیه وسلم امت یو، هغې به زمونږ شفاعت کوي، مونږ خو به وبخلی شو. فرمایي غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، دا د هغې غلط فهمي ده او د خپلې جوړې کړو خبرو د لاسه. دا چېرته ویلې شوي دي چې د قیامت په ورځ به د جنت دروازې کولو شي او وبه ویلی شي چې غلو، دروغجنانو، سودخورو، غیبت کولو والو چې راځئ راځئ تاسو خو د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یې، نو داخل شي په جنت کې. داسې چېرته لیکلی دي؟ که زمونږ دا خیال دی چې د ټول غلطو کارونو نه پسته به هم مونږ جنت ته داخل شو، نو دا د غلط فهمي نه سوا نور څه نه دي. بیا خو به ښه او خراب خلکو کې اړو څه فرق نشي. د دنیا په عدالت کې چې داسې ظلم نه کیږي، نو د الله په عدالت کې به داسې ظلم څنګه کیږي؟ خو څه حال به وي د هغوی کله چې مونږ هغوی په هغه ورځ راجمع کو چې د هغې راتلل یقیني دي. په هغه ورځ به هر سړي ته د هغه د ګټې عمل بدله پوره ورکړی شي او په هیڅ چا به ظلم نه کیږي. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وایا اے الله د بادشاہي مالکه، ته چې چاته حکومت ورکول وغواړې نو هغه ته ورکې، او د چا نه چې حکومت اغشتل وغواړې نو د هغه نه اخلې، او عزت ورکې هغه چاله چې ته وغواړې، او ذلیله کې هغه څوک چې ته وغواړې. خیر ستا په اختیار کې دی، بېشکه ته په هر څیز قادر یې. شپه په ورځ کې نه باسې او ورځ په شپه کې، پته هم نه لګي چې ورځ او شپه څنګه راشي، یو بل پسې راشي. شپه په ورځ کې نه باسې او ورځ په شپه کې. د سا والا سیز نه د بې سا سیز راوباسې، او د بې سا والا سیز نه د سا والا سیز، او بې حساب رزق ورکې هغه چاله چې ستا خوښه شي. مومنان د ایمان والو نه بغیر کافران ځان له ملګري او دوستان هرگز نه جوړي. څوک چې داسې کوي نو د هغه د الله سره هیڅ تعلق نشته. دلته لفظ اولیاء استعمال شوی دی، د کم نه چې مراد د زړه تعلق دی. ګنې نو د دنیا بعض معاملات معاهدات کې دي شي، خو د موالات تعلقات نشي کېدی. او دا معاف دي چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچکولو لپاره په ظاهر دغه کار وکړئ، خو الله تاسو د خپل ځان نه یری او تاسو همغه ته واپس تلل دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا خلک خبردار کا چې تاسو په زړونو کې څه دي هغه که تاسو پټوي او که ښکاره کوي، په هر حال کې هغه الله ته معلوم دی. د ځمکې او د اسمان هیڅ څیز د هغه د علم نه بهر نه دی، او د هغه اقتدار په هر څیز باندې خور دی.
هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس به د خپل عملونو میوه حاضر بیا مومي، که ښه یې کړي وي او که بد. په هغه ورځ به سړی دا آرزو وکړي چې افسوس دا ورځ زمانه ډیره لري وي، اوس دا قیامت نه راتلی. الله تاسو د خپل ځان نه یری او هغه د خپل بندگانو ډیر خیر خواه دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته ووایه چې کچره تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما پسې را روان شئ، نو بیا د مینې ثبوت ورکئ، د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع وکئ، د هغوی صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ژوند تیر کئ. فائدہ به یې څه وي، نتیجه به یې څه وي؟ الله به ستاسو سره مینه وکړي او ستاسو ګناهونه به وبخي. هغه ډیر بخښونکی او رحم کولو والا دی. هغوی ته ووایه چې د الله او د رسول حکمونه ومنئ، نو که هغوی ستا دا دعوت قبول نه کړو نو یقینا چې دا ممکنه نه ده چې الله د داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او د رسول د اطاعت نه انکار کوي. که یو بنده د محبت دعوه کوي خو بل طرف ته د الله او د رسول خبره نه مني، نو دا څنګه محبت دی؟ ځکه چې فإن المحب لمن يحب متوي، چې څوک چا سره مینه کوي نو د هغې خبره هم مني. خبره دا ده چې یهود او نصارا دواړو دا دعوه کوله چې زمونږ الله سره ډیره مینه ده او د الله مونږ سره نحن ابناء الله واحباء، مونږ د الله زامن او محبوب یو. او بالخصوص نصارا د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مریم په تعظیم کې څه طریقې اختیار کړي، نو د هغې په نتیجه کې هغوی نه خدای جوړ کړل. د هغوی د اطاعت په ځای د الله تعالی مقام ته ورسول او په شرک مبتلا شول. مونږ ته دا خیال شوی دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم مرتبه ډیره بلند ده، خو بهر حال هغوی خدای نه دي، هغوی مخلوق دي، خالق صرف الله تعالی دی. د هغوی مرتبه داسې اوچته ده چې څوک د الله سره مینه کوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره به مني، د هغوی اطاعت به کوي، د هغوی صلی الله علیه وسلم اتباع به کوي. تاسو صلی الله علیه وسلم څه دپاره را لېږلی چې په هغوی به ایمان وروړي او محبت به ورسره کوي، خو د هغوی اطاعت به هم کوي. چې څوک اطاعت نه کوي نو د هغوی د هغه سره د مینې دعوه هم غلطه ده. دې آیت کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه انکار کولو والو ته، مخ اړولو والو ته لا يحب الکافرین ویل شوی دی. ډیر سخت لفظ دی. کفر صرف ستاسو د رسالت نه انکار نه بلکې د اطاعت نه انکار سره هم لازم شي. د کسته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره معمولی ګڼل او پرې خودل. ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. الله آدم او نوح او آل ابراهيم او آل عمران د دنیا په نورو خلکو باندې د خپل رسالت لپاره غوړه کړی وو. ذریه بعضها من بعض، دا د یوې سلسله خلک وو چې د یو بل د نسل نه پیدا شوی وو. والله سمیع علیم، الله هر څه اوري او د هر څه نه خبر دی. اذ قالت امرأة عمران، کله چې اویل ښځه د عمران، ربي چې ای زما ربه، انی نذرت لك ما فی بطنی محرره، کم بچی چې زما په ګېډه کې دی زه هغه تا ته نظر کوم، فتقبل مني، نو قبول کا دا نظر زمانه. یو ښځه د پاره د ټولو نه محبوب شي د هغې اولاد وي، هغه د دې د حصول د پاره څه تکلیفونه نه تیری، نو یو ښځه د الله د رضا د خاطره څه عهد کوي چې زه به خپل اولاد ستا د دین په کار کې ولګوم، تا ته هغه بخم، ته یې رانه قبول کې. او دا کم وخت وي چې کله د هغې خاوند وفات شوی دی. د خاوند په غیر موجودګۍ کې خپل اولاد د الله په لار کې وقف کول ډیر د حوصلې خبره ده. همدکه خو اصلي د محبت ثبوت دی. انک انت السمیع العلیم، ته اورېدو والا او په هر څه پوهیې. بیا چې کله د هغې جنۍ پیدا شوه، بیا څه وشو؟ هغې وی چې زوی به مې کېږي، ځکه چې په هغه زمانه کې به الکان هیکل کې د الله د رضا دپاره وقف کړل، هلته به د هغوی پرورش هم کېدو. هغوی به د دنیا هیڅ کار نه کولو، بس د دین په لار کې به لګېدلی وو. بعض خلک ډیر حیرانېږي او اعتراض کوي چې داسې قسمه دین دی چې نور به هیڅ نه کوي. چې یو بنده د ډاکټري لار کې لاړ شي نو کلونه په دغه کې ولګي. امریکا کې د ینګ ډاکټرانو حال د کتو دی. داسې ښځې شته چې هغوی د 4 کالو د ریزیډنسي دپاره خپل خاوندان، بچي او کورونه پریښي دي او ورځ او شپه په دغه کار کې لګېدلې دي. هغوی ته خو څوک سم نه وي، هیڅوک ورته نه وي چې دا لا څنګه ژوند دی. خاوند هم پریښی دی او بچي هم، او هر څه دی د دې دنیا جوړولو دپاره بس پریښي دي. خو
که څوک د دین لپاره ځان وقف کی نو موږ ټول اعتراض شروع کو. حالکه نور شوبو لپاره خو بشمار خلک دي، خو د دین لپاره خلک دونه کم دي چې په ګوتو شماريږي. دا د مسلمانانو حل دی. بنی اسرائیل کې دا طریقه وا چې څه خلک به 100% د دین لپاره وقف شو، دومره ډیډیکیټډ خلک وو. نو دغه خزه هم اولاد د الله د دین لپاره د لګولو سوال وکړو او وی چې زه به د دې خپل خدمت نه غواړم، زما پتا باور ده هغه به زستا د دین د خدمت لپاره وقف کم. نو سو شو چې جنې پیدا شو. نو ویل چې زما رب دا خو مې جنې او شو، حالکه چې د هغه څه شوی وو هغه الله ته خو معلومه و او الګ د جنې په شان نوي. دلته به چې کم کار جنې کوي هغه یو الګ نشي کوله. دا غي دا یره شو چې غني زما نظر پوره نشو د لپاره ملور شو. فرمای چې نه جنې پکار ده. اخر ما د دینوم مریم کې خودو او زدا او د دې اولاد د رټلی شوی شیطان د فتنې نه ستا په پناه کې در کوم. اخر دا چې د هغه رب دغه جنې په خوشاله سره قبول کړه بقبول حسن او ډیره اخیلو یکړه او زکریا یې دغه سرپرست کړو. زکریا چې بکله هغه له محراب ته ورننه وته دغه سره به سناسه د خوراک سکاک سامان مونته. نو تاسو به ته وکړو چې مریم دا رزق تعالی د کم ځای نه راغی. هغه به جواب ورکړو چې د الله د طرف نه راغله دی. الله چې چاله وغوړي نو به حساب رزق ورکړي. یعنی دا سوچ مکوه چې که اولاد مې د دین لپاره وقف کو نو خري به د کمه الله تعالی دا غي د لپاره په خپل بندوبست کوي. چې دا حال ولیدلو نو زکریا خپل رب ته आवाज وکړو. د یو خزه کرامات چې حضرت زکریا علی السلام وکتل نو هغه له خیال رالو چې زه ولې دعا ونه غواړم چې ای رب په خپل قدرت سره مال نیک اولاد راکا. قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. هم ته دعا اوریدونکې په جواب کې ورته فرشتو आवाज وکړو په دا حال کې چې هغه په محراب کې ولاړ وو او مونږ کولو. الله تعالی د یحیی زیر درکې هغه به د الله د طرف نه د یو فرمان د تصدیق کوونکې په حیثیت سره راځي. حضرت عیسی علیه السلام طرف ته اشاره ده. په هغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وي، خپل ځان به قابو کې ساتلو والا وي، نبی به وي او په نیکانو صالحانو کې به شمار وي. زکریا وویل چې ربا زما کربه الک د کم ځای نه وشي، زه خو په خپل ډیر بوډا شوی یم او خزه مې شنډه ده، یعنی هغه هم بچی نشي پیدا کوله، دوه یو شان یو. جواب ورته ملو شو همدغه څه بکیږي. الله چې څه غواړي هغه کوي. هغه ارزو کړو چې ربا زما د پاره سنخه مقرر کا، یعنی نور یقین غوښتو. ورته وویل چې ان خدا ده چې ته به د 3 ورځې پورې د خلکو سره د اشارو نه بغیر نور خبرې اترې نه کې یا نشي کوله. په دې دوران کې پل رب ډیر یادوه او سحر او ماخام دغه تسبیح وایا. بیا هغه وخت راغی چې مریم له فرشتي راغله او ورته ویل چې اے مریم ته الله غوړه کړې او پاکه اوساتلې او د ټوله دنیا په خزو باندې ترجیح درکړه او د خپل خدمت لپاره خوخه کړې. یو خزه الله خوخه کړه. اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسه، هغه ته سجده کوه او څوک چې الله ته ټیټودو والا دي د هغه سره ته هم ټیټېګا. ولې چې په هاګل کې و نو الته د باجمات منز کول حکم ورته وشو ورکای مار راکین. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. اے محمد دا د غیب خبرونه دي چې مونږه اته د وحی په ذریعہ درخایو. غنی نو ته خو په هغه وخت کې حاضر نه وې کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض لپاره خپل کلمونه غرزول چې د مریم سرپرست په سوق شي، یعنی قراندازي کوله. او نه ته په هغه وخت حاضر وې کله چې د هغوی په منځ کې جګړه و. پس خبره چې څوک به د مریم کفالت کوي. یعنی د تفسیر پر روایتو کې راځي چې کله د حضرت مریم مور هغه هیکل ته بوتله نو هیڅ څوک دغه اغشتو ته تیار نه وو چې مونږ به جنې چرته ساتو. جنې هم چا کله وقف کړي دا مخکې هم داسې مثال موجود نه و. نو د پاره پریشان شو. په دې د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها مور د خپل یو څو خوبونه ذکر وکړو. د اوریدونو پسته ټولو خواهش لرلو چې مونږ یې ځکه چې د دین په خدمت کې به مونږ ته هم اجر ملو شي. بیا چې فیصله نه کېده نو هغه کوره وسته او حضرت زکریا علیه السلام د نامې کوره روته او هغه د حضرت مریم علیه السلام کفیل شو.
او څه وخت چې فرشتو وویل الله تعالی د خپل فرمان زیر درکې د هغه نوم به مسیح عیسی زوی د مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به عزتمند وي، الله ته به په نزدیکانو خلکو کې وي، د خلکو سره به په زنګو کې خبرې کوي او په ډیر عمر کې هم، او هغه به یو صالح انسان وي. د دې په اورېدو سره حضرت مریم وویل اے پروردګاره زما به بچي څنګه وشي، مال خو چا لاس قدر هم نه دی روړلې. جواب ورته وشو همدغه سبکیږي، الله چې څه غواړي هغه پیدا کوي، هغه چې د یو کار فیصله وکړي نو بس دومره وی چې شا نو هغه شي، او الله به هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي، د تورات او د انجیل علم به ورته وښيي، او د بنی اسرائیلو لپاره به خپل رسول مقرر کړي. او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیلو ته راغی نو ویل ما تاسو د رب د طرف نه تاسو له یو نه خروړې ده، زه تاسو په مینس کې د خټې نه د مارغه په شان یو شکل جوړوم او په هغه کې پوکې کوم، نو د هغه نه د الله په حکم سره مارغه جوړیږي. زه د الله په حکم سره مورزادي اړوند او د برګي مریض یا جزامي چې د لاس خپو ګوتې ریږي روغوم او مړي ژوند کوم. زه تاسو ته خبر درکوم د هغه سيزونو چې تاسو یې خوري او د هغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوي. دا ټول هر څه به هغه د الله د اذن او د الله تعالی حکم نه خول. په دې کې تاسو لپاره کافي نه خده که تاسو ایمان جوړو والای. کوم تعلیم او هدایت چې زما په زمانه کې په تورات کې موجود دي زه دا غي تصدیق کولو والایم. یعنی عیسی علی السلام د موسی علی السلام د تعلیم تصدیق کړي وو او قوم ته هم دک ویلی وو، خورست قوم د باهم اختلافاتو کې گیر شو او د دې لپاره راغلم چې تاسو د لپاره ځنی هغه سيزونه حلال کم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دي. ګوري ما تاسو د رب د طرف نه تاسو له نه خروړې ده، نو د الله نه او یریږي او زما خبره اومني، یعنی ما نه مې یریږي، یره د الله لري او بس زما صرف خبره مني چې صدر تخیم پاغي عمل کوي. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله زما رب هم دی او تاسو رب هم دی، نو صرف د هغه د بندگی په لار روان شي، دا نه غلار ده. کله چې عیسی ته معلومه شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار ته مایل دي نو ویل چې څوک د الله په لار کې زما مددګاران کیږي، څوک به زما سره د دین په کار کې وي. حواریانو جواب ورکړ چې مونږ د الله مددګاران یو. د دین خدمت کولو والو ته الله تعالی خپل مددګاران وي، حالکه الله تعالی ته خود چا د مدد اړو ضرورت نشته. د دین مراد دی چې زما د دین خدمت داغه مددگار. مونږ په الله ایمان وروړو دي، ته په دې خبره گواه اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله حکمونو ته غاړه کې خودو والایو. اے رب کم فرمان چې تا نازل کړی دی هغه مونږ اومنلو او د رسول پیرویم قبول کړه. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمونږ نوم په گواہی کول والو کې ولیکا. اشاره ده صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ طرف ته. بیا بنی اسرائیل د مسیح خلاف پټ تدبیرونه شروع کړل، د هغوی د قتل کولو، ځکه چې د هغوی دغه نصيحتونه نو خوښ. په جواب کې الله هم خپل پټ تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولو نه زیات بهتر دی. دغه خود الله پټ تدبیر وکنه چې کله ویل چې اے عیسی اوس به زه ته واپس اخلم او تا خپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړی دی د هغوی نه، یعنی د هغوی د مرګرتیا نه او د هغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه بتا پاکوم او پتا پسې درتلو والا خلک به د قیامت پورې په هغه خلکو باندې د پاسه لرم چا چې ستا انکار کړی دی. یعنی د يهودو په مقابله کې ستاسو منونکي به زیات وي. يهود انکار کړي وو او څه خلکو ستاسو منلې و نو هغوی ته نصارا وي او تر قیامت به نصارا ستاسو د انکار کولو والو باندې په تعداد او په غلبه کې زیات وي. اسه هم مسلمانان عیسی علی السلام مني نو که نصارا سره مسلمانان هم شامل کړي شي نو د حضرت عیسی علی السلام منونکي نن هم په دنیا کې ستاسو علی السلام د انکار کولو والو نه زیات دي. بیا به تاسو ټول اخر مال راځي، په هغه وخت کې به زه ستاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کومو کې چې ستاسو په منځ کې اختلاف دی. کم خلک چې د کفر او د انکار په لار روان شوي دي هغوی له به په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکوم او هیڅوک به د هغوی مددګاران نه وي. او کم خلک چې د ایمان او د نیک
عمل په لار روان شوي دي هغوی له به خپل بدلې پوره ورکړي شي او ښه پوه شي چې الله ظالمان خلق نه خوښي. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. خلکو د عیسی علی السلام نه خدای جوړ کړو او دلیل دا ورکړو چې هغه بے پلار پیدا شوی وو. فرمایلی شوی دی چې آدم علی السلام د مور او پلار دوانو نه بغیر پیدا شوی وو. دا غي باره کې تاسو څه خیال دی؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هغه الله د خاورې نه پیدا کړو او حکم ورته وکړو چې شه او بس هغه وشو. دا اصل حقیقت دی چې ستاسو رب د طرف نه خول کیږي او ته په هغه خلکو کې مشاملېږه چې په دې کې شک کوي. اوس دې علم دراتلو نه رسټو چې څوک ستاسو سره په دې باره کې جګړه کوي نو اے محمد هغه ته وایي چې راځي چې مونږ او تاسو په خپل هم راشو او خپل بال بچ هم راولو او د خدای نه په عجزه سره دعا وغواړو چې څوک په دروغو وي نو په هغه دې د خدای لعنت وي. یعنی چې څوک د لیل سره نه مني نو د هغې دپاره آخري طریقه مباهله ده او مباهله بددعا ته وي. د دې واقعې په تاریخ کې راځي چې یو وفد چې نوم نجران وو یمن نه راغلی وو. دا علاقه د عیسایانو ډیر لوی مرکز وو. 9 هجری کې دا وفد حضور صلی الله علیه وسلم له راغلی وو مدینه ته او د مسیح عقایدو په حق له صلی الله علیه وسلم سره بحث مباحثه وکړه. د هغې د پیولو لپاره دلایل ورکړي شو خو هغوی ونه منله. نو آخر کار د مباهلې دعوت ورلور کړو. دویم ورځ چې حضور صلی الله علیه وسلم بهر راغلو نو ورسره د هغې دواړه نسی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حسین رضی الله تعالی عنہ او شاته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنہ. عیسایانو چې دا وکړه نو ډیر روب کرالل او د مشورې لپاره مهلت غوښتو. چې کله جدای کې مشوره کوله نو یو عالم ورته وویل چې تاسو خبر یې چې الله تعالی بنی اسماعیل کې د یو پیغمبر را لېږلو وعده کړې ده کې دې شي چې دا هم هغه پیغمبر وي. نتیجه به سوي چې تاسو ټول واړه لوی به هلاک شي او د دې اثر به تر نسلونو پورې باقی وي. دا الله قسم دی چې زه داسې مخونه وینم چې که دعا وکي نو غرونه به د خپل ځای نه اوړه کیږي. دې له بخو ودا وي چې تاسو او مونږه دې سره سلو وکړو او خپل علاقې ته واپس لاړ شو. بیا غي مباهله ونکړه. ان هذا له القصص الحق. دا بالکل صحیح واقعات دي او حقیقت دا دی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دی چې طاقت د ټولو نه لوی دی او حکمت د ټول جهان په نظام کې چلیږي. بیا که شری دا خلق په دې شرط باندې مقابله ترا نشي او مخ واوړي نو د هغوی د فساد نیت به صفاح کار شي او الله خو د فسادیانو په حال باندې خبر دی. ورته وایي چې اے اهل کتابو یو داسې خبرې لرا شي چې هغه زمونږه او تاسو په منځ کې یو شان ده. هغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندګي نه کوو. دا غ سره به څوک نه شریکو او په مونږ کې به هیڅ څوک د الله نه سوا بل څوک ځان له رب نه جوړي. د دې دعوت د قبولولو نه که هغوی مخ واوړولو نو صفا ورته وایي چې گواهان شي چې مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د الله بندگی کولو والا او حکم منلو والا یو. اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم په باره کې زمونږ سره جګړه ولې کوي؟ تورات او انجیل خو د ابراهیم نه رستو نازل شوی دی نو په دې دومره صفا خبره هم نه پوهیږي. اصل کې يهودو بویل چې حضرت ابراهیم علیه السلام يهودي وو، نصارا بویل چې هغه نصارا نه وو. وی فرمایل چې دا هر څه خو رسو راغلي دي. ابراهیم علیه السلام خو مخکې تیر شوی دی. دا غستاسو د فرقوارانه نمونه سره څه تعلق وو؟ نو تاسو په دې دومره شان خبره هم نه پوهیږئ. تاسو ته چې د کوم سيزونو علم وو په هغه کې خو خبره سونه وکړل، اوس په هغه خبرو کې سره به سونه کوي چې تاسو سره د هغه اډو علم نشته. الله پوهیږي، تاسو نه پوهیږئ. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ابراهيم عليه السلام نه يهودي وو نه عیسائی، بلکې هغه یو مخیز مسلمان وو، د ټولو نکټ صرف د الله بنده وو. دا غنوم خو مسلمان وو او هغه هرگز د مشرکانو نه وو. د ابراهيم عليه السلام سره د تعلق ساتلو زیات حقدار کسوک دي نو هغه خلک دي چې داغه پیروي کړي دا او اوس دا نبی او د منلو والا د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دي. الله صرف د هغه خلکو مرګره او مددگار دی چې هغه ایمان لري. اے ایمان والو، په اهل کتابو کې یو ډله دا غواړي
چې په څه طریقه تاسو د نیغې لارې نه واوړئ. حال دا چې په حقیقت کې هغوی د خپل ځان نه سوا بل څوک د نیغې لارې نه اړي او هغوی په دې نه پوهیږي. اے اهل کتابو، تاسو د الله د آیتونو نه انکار ولې کوئ حالکه تاسو یې په خپل سترګو وینئ ګورئ؟ اے اهل کتابو، حق له باطل رنګ ولې ورکوئ چې شکمن شي او سره د پوهې قصدن ولې حق پټوئ؟ په اهل کتابو کې یو ډله وی چې د دې نبی په منونکو باندې اس نازل شوی دی، په هغه باندې سحر ایمان وروړي او ماخام ته بیا انکار وکړي. کې دې شي چې په دې چل دا خلک د خپل ایمان نه ووري، یعنی په دې طریقو به هغه د بټکاولو کوششونه کول. دغه شان دا خلک په خپلو کې وی چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره مه منئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې اصل هدایت خود الله هدایت ده. ان الهدى هدى الله، او دا خاص هم داغه بخشش دی چې یو چاته هغه سور کړی شي کم څه چې تاسو ته درکړی شوی وو، یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل ملو شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې فضل او عزت خود الله په اختیار کې دی، چې چاله ورکول غواړي هغه لې ورکي. هغه فراخ نظر والا دی او په هر څه باندې پوي دی. یختص برحمته من یشاء، هغه چې د خپل رحمت لپاره څوک وغواړي هغه خاص کی او د الله فضل ډیر لوی دی. په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کته په باور وکړي نو د مالونو یو ډیر ورسره امانت کېږي نو هغه به استعمال اته ادا کوي، او څوک پکې داسې دي چې کته یوې اشرفي اعتبار په وکړي نو تر هغه به نه درکې تر سوچي هر وخت ورته په سر ولاړ نه. د دوی د دې اخلاقی حالت وجه ادا ده چې دوی وای د امیان د غیر يهودي خلکو په معاملې کې په مونږ باندې سګرفت نشته او دا خبره هغه په الله پورې د دروغ وتړي، حالکه دا هغه ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې. اخر ولې به د هغه نه تاسو نه کیږي؟ هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدی نه ځان بچ کړو هغه به د الله محبوب بنده جوړ شي. ځکه چې پرهیزګار خلک د الله خوښ وي. پاتې شو هغه خلک چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅي نو د هغه د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته. د قیامت په ورځ به الله نه د هغه سره خبرې وکي، نه به ورته وګوري او نه به پاک کی. سونه سخت سزا ده چې الله تعالی به هغه ته نه ګوري، نه به ور سره خبره کوي او نه به پاکي. ولی وجه یې څه ده؟ وجه دا ده چې هغه خپل قسمونه او وعده د لږ قیمت لپاره خرڅ کړل، یعنی د دنیا په محبت کې داسې گرفتار شول چې آخرت ته هیر شو. د دنیا د فائدې لپاره دین قربان کړو، بلکې د هغه لپاره خو سخته دردناک سزا ده. په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې په لجبه داسې اوړي چې ته به چې دا دی سوي دا غني د کتاب خپل عبارت ده، حالانکه هغه د کتاب عبارت نه وي، یعنی چې څه په کتاب کې نه وي هغه د کتاب په شان پیش کوي. دوی وایي چې دا مونږه سوایو دا د الله د طرف نه دی، حالکه هغه د الله د طرف نه وي. یعنی د هغه د سزا یو وجه دا هم ده چې هغه دین کې تبدیلی کوي خپل ځان نه. دوی په کس باندې د روغ خبره په الله پورې تړي. د انسان ادا کار نه دی چې الله ورله کتاب حکم او پیغمبري ورکي او هغه د خلکو ته وایي چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ. هغه خو به همدا وي چې تاسو رښتینی رباني خلک جوړ شئ، یعنی د رب شي. لکه څنګه چې دغه کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل وایي او نور خلکو ته هم لولوي. هغه به هیڅ کله تاسو ته دا نه وي چې د فرشتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي، یعنی یو رښتینی پیغمبر یا نبی چیرې هم داسې خبره نه کوي. آیا دا کې دی شي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې یې تاسو مسلمانان؟ ځکه چې اسد انبیا قومونو رستو داسې شرکونه وکړه او داسې کارونه وکړه، فرمای هغه د اصل تعلیم نه مخ واړولو. د نبی په تعلیم کې چرته هم داسې خبره نه ده ملو شوه. او یاد کا چې الله د پیغمبرانو نه وعده غشتل ده چې نن مونږ تاسو ته کتاب او حکمت درکړی دی، سبا لکه چره یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چې تاسو سره د مخکې نه موجود دی دا غي تصدیق کوي، نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان وروړي او داغه امداد وکوي. د دې وعده نه وروسته ته الله ته پوښتنه وکړو آیا تاسو د دې اقرار کوئ او په دې باندې زما د وعده ټینګه ذمہواری اخلي؟ هغه وویل چې او مونږه اقرار کوو. الله فرمایل خدا
نو تاسو گواهان اوسئ، زه هم تاسو سره گواه یم. د دې نه وروسته چې څوک د خپل لوز نه واپس شو نو هغه هم فاسق دی. اوس آیا دا خلک د الله د اطاعت طریقه پریږدي او سبل طریقه غواړي؟ دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. حالکه د اسمانونو او د ځمکې ټول سيزونه چارو ناچار یعنی که په خوخه وي او که په زور د الله حکم منلو والا یعنی مسلمانان دي او خاص هغه ته به ټول واپس دي. اے نبی ووایه چې مونږ الله منو، هغه تعلیم منو چې په مونږ باندې نازل کړي شوی دی، هغه ټول خبره منو چې په ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په اولاد باندې نازل شوی دی، او په هغه هدایت باندې هم ایمان لرو کوم چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړی شوی وو. مونږ په هغه کې فرق نکو او مونږ د الله حکم منلو والا مسلمانان یو. او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بل طریقه اختیارول وغواړي نو هغه طریقه به هرگز داغه نه قبول نکړي شي او هغه په آخرت کې ناکام او تاواني وي. مونږ کې هر یو ته په خپل ژوند کې خبرو کې سوچ کې ناس تپاسته کې دا فکر پکار دی چې آیا هغه صبغت الله دی کنه. مونږ ته په کتو د خلکو ایمان زیاتیږي او کنه مونږ د اسلام صحیح نمائندګي کوو کنه. ځکه چې دا سنشي کې دی چې مونږ په دې دنیا کې د بل څه پرچار کوو او په آخرت کې د الله محبت مونږ ته ملو شي. دا څنګه کې دی شي چې الله هغه خلکو ته هدایت وکي کوم خلکو چې د ایمان وروړلو نه رسټو بیا کفر شروع کړو، یعنی د ایمان وروړو نه رسټو عمل هم کافرانه پاتې شو. حالکه هغوی په خپل د دې خبرې گواهی کړې ده چې دا رسول په حق دی او هغوی ته روخانه نخې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته هدایت نه کوي. د دوی د ظلم صحیح بدله هم دا ده چې په دوی باندې د الله او د فرشتو او د ټولو انسانانو لعنت دی. په دې حالت کې به دوی همیشه اوسیږي، نه به سزا سپکه کړي شي او نه به ورله مهلت ورکړي شي. البته هغه خلک به بچ شي چې د دې نه پس توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي. الله بخلو والا مهربان دی. خو کوم خلکو چې د ایمان وروړلو نه رسټو کفر وکړو او بیا په کفر کې نور وړاندې لاړل د هغوی توبه به هرگز نه قبليږي. داسې خلک خو پاخه گمراهان دي. یقین لرئ چې کوم خلکو کفر وکړو او هم د کفر په حالت کې ساور کړه نو په هغوی کې کڅوک د ټول ازمکه د سرو زرو نه ډکه کی او د سزا نه د بچ کېدو لپاره په فدیه کې پیش کی نو هغه به هم قبول نه کړي شي. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. د داسې خلکو لپاره درناکه سزا تیار ده او هغوی به خپل یو مددگار بیا اونمومي. ځکه چې نن موږ په دې پاره کې ډېر د صدقې باره کې خبرې وکړې نو دا غي کیسټ هم موجود دی او بیا یو بل کیسټ او جوک جای بلا من اسلم هم موجود دی. ځکه چې نن په اسلام ډېر خبرې وشوي چې الله په نس د دین اسلام دی او ټول کائنات او مغه ته جوکاو دی او موږ له هم هغه ته ټیټېدل پکار دي په دې موضوع باندې دی. خو اوس تاسو وګورئ چې موږ چرته خرج کوو په کپړو، جولري، کاسمیټکس، بیوټي پارلر کې، بوتیکس باندې خرج کوو. خو چې قرآن شریف کې کم ځایونه خېل دي نو په هغه کې نه خرج کوو. په سالګرو، جشنونو، انیورسریز او ویلنټاینز ډے باندې بے مطلب او بے حساب خرج کوو. بے مقصد شوقونه پالو، په نمود نمایش خرج کوو. خو د چا ضرورتمند ضرورت نه پوره کوو. د ضرورت او د نمایش فرق نه پیژنو. راځي چې د خپل خرج لارې بدلې کو او څه خرج کو. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجناکم من الارض. او څنګه خرج؟ د ورځې، د شپې، پخکارا، پپټه او چرته خرج؟ په والدین، اقربین، یتیمانو باندې، مسکینانو باندې خرج کول. ولی خرج؟ د الله د رضا لپاره، د خپل ایمان د زیاتولو لپاره خرج پکار دی. مونږ خرج ولې نکو؟ ځکه چې شیطان مونږ یری چې کمال خرج کو د الله په لار کې نو کم بشي. خو الله تعالی فرمای وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. چې څه خرج څوک د الله د رضا لپاره وکي نو د هغه بدله مکمل ملاويږي. سور کول پکار دي، سندي ور کول پکار، سشي چې د بندن بیکار وي هغه په خپل نه خوخي زاړه وي نو هغه نوی ور کول پکار، بلکې څه چې بنده ځان له خوخي هغه د بل له هم خوخي. کوم خرج نشو کوله نو بیا سوکو قول معروف
و مغفره، نور له دعا، یو خندا، امداد، وخت، ښه نصیحت، مینا، تعلیم، عزت ورکول شو، مورل سپورټ ورکول شو، خپل هنر چاته خېل شو. سيزونه د الله په لار کې ورکړه ضایع کوي. که د ورکړې نه پس احسان وکړي شي یا د کاوی د پاره وکړي شي یا ورکړې سره اذیت چاله ورکی، د ورکړې فائدہ څه ده؟ د الله تعالی فضل، د بخشش وعده، بدینه نجات، ګناهونو معافي، د غم دک او پریشانی نه خلاصېدل. غم او پریشانی چې چاته هم وي نه هغه نه د صدقې سره نجات حاصلول شي. او څومره نعمتونه دي د الله چې مونږه تنه خرج کول شو، صرف مال خو نه دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.